عزتمند دا ځان ته یو ګوښه موضوع ده، ډېر په ویژدې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د وړې کولې نه د مرګ رساکیمه زندګي دو. خو نن زه د دې شکل او صورت طرف ته اشارات تا کوم. د میشتو سے نبی سرانګ اظهر اللون، د میشتو سے نبی گلابی رنگو، گلابی رنگ اظهر اللون. داسې ولکه د ګلاب چې اول خلاصېږي اول سرشه د پونې شاته ځای داسې سرانګ کادو کان مربوع القد ولكن يطاول جاره. الله رسول داسې قد مبارکو چې نه ډېر چیګو، چیک سړیا عیب ده، نه ډېر ټیټو د ټیټ سړیا عیب ده، درمیانا قد د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. خدا معجزه وا چې د چا سره وراونو به د سر الله پاک ته چانه ټیټ کړه نه ده، د سر الله پاک ته چانه ټیټ کړه نه ده. د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په باره شعر دریمی، د حضرت خالد بن ولید او د عمر باره شعر دریمی چې دا چې په اوس پاک خنستل دمره غلیچ وی، دمره چیک چیک کسونه چې په اوس په نوستي په په ډوګ لګیدل او کایدغه سره ودای په سانګ شراونو یا دغه عباس ته د تر دا چیګو دمره غلیچ وجود په ډیوار دختره چې محمد مصطفی په سانګ راونو نو محمد مصطفی په چیګو دای په ټیټو. الله رب العالمین د سر د چانه ټیټ کړه نه ده په دنیا کې، درمیانا کا دیو، نه ډېر چیګو نه ډېر ټیټو، لیس بهزال ولا شهم، نه ډېر ډنګارو چې سړی باد لیدو شي، نه ډېر غاټو چې اوس داورو، سواء البطن بالکل یو برابر، سینا ناس مبارک ده بالکل یو برابر وی، مخ مبارکی کان عظیم الهما، سر مبارکی غاټو غاټ سر مبارکیو، سرنګې د سر وشتون وی، رجل الشعر ليس بجعد ولا بسط، د الله رسول د سر مبارک وشتون اتک تیر وشتون وی او هغه په داسې طریقې سره چې نه ډېر ګډګوتی وي دغه عیب ده، او نه ډېر سیخ وي د سرملې غوندې دغه عیب ده. د الله رسول د سر مبارک وشتون او زلفې دا داسې وی لکه د یبې موجي نه داسې طریقې سره داسې رالېدلې وې دې زوی ته. د الله رسول سڼې مبارکې واسع الجبین، د الله رسول دا ټنډه مبارکه شاق و شادا کولاو، د وریځې مبارکه حواجبه کالقوس، د الله رسول دا وریځې مبارکه داسې وې لکه قوس لنداوي داسې من غیر کرنن په میون شه دا وریځې چې دا سره ټیچ شوي دا ټیچینګ نو پشه. د الله رسول مبارک چې کیمه وریځې داسې چې کې شوي وې او په داسې طریقې باندې جوړې شوې وې لکه نن سبا چې دا مصنوعي د کښلولې د پوره جوړای الله رسول الله پاک داسې ور جوړې کړې وې چې بالکل په کښلي انداز سره الله رسول څنګه ستره مسترګې مبارک وې. ادعج العینین، د الله رسول تکې تیرې سترګې وې، غاټې سترګې وې، ویښتې سترګې وې، داسې خدای واندې تیرې وې لکه بالکل هر چې رنجې ورکړي وي، رنجې کني ورکړي تیرې سترګې وې. اهدب الاشفار، د الله رسول مبارک چې د کیم بونی د سکیم مصنوعي طور باندې بونی جوړېږي چې دا داسې چیک کی او دې کی د الله رسول مبارک داسې بونی په داسې طریقې سره غان بونو او داسې چیک او غاټه غاټه سترګې او دمر ربي سړایو چې کله په میدان شه محمد مصطفی سره سترګې رچیږي کړلې د یو صحابیات دا منو چې سترګې اور سره ملاوا او هر صحابي داسې اونده طرف تا قتل سوا د دوه صحابه نه چې دغه وسترګې اور سره ملاو کوله چې یو ابو بکر او یو عمر دغه نه سوا یو صحابیات د سره مخ سترګې نه دی ملاو کړی. سهل الحدین، د الله رسول دا مخ مبارک د چکیم رخسار ورته وی دا یو برابر دا سينول کان نو ته چي او دا سنول کر چیک شو چي نن نو ته نور چیک شو بالکل لاند دا چې رب په ګوته جوړ کړاو ته مزکه او دا اسمانه ول رب جوړ کړای دا وسرانګې نه بیوی عزت مند په ټوله زندگی شه چاته په ګوته اشاره د کړی دا سره روشا چاته چې اشاره کول به د اخلاق وي دا سه چې څوک په لار شو سره ملاو شو خبره ورته کوله د میشتو څنګه بیراندای وینو چې پترا پوچو تلو چې زر زر کوا خبره چې څو پر وخت په تسلی سره خبره نو کړی دوی مخانه ونه راړو چې کله او نه راو نه د پاسته و دایر راو نه دی.
الله رسول داسې پاجزیه په انکساری سره تل لکه د چیک زوینه چې سړی ارکیزېږي ساړه کیزو ته یې مبارک کیس طرف ته په داسې طریقې باندې الله رسول سره ټینګ ټینګ قدمینه په مځکه باندې لګول. د الله رسول محمد مصطفی شانو عزتمند صحابه په روان شي بیان ز خپل خبره مختصر کوم. د خپل نبی او پیژنې عزتمند یو حدیث مبارک شدریمی و چې چا چې خپل نبی په خیب ولید الله رسول وی چې چا چې ز په خیب ولیدل چا چې ز په خیب ولیدل په حقیقت سره د سړي ز په خیب ولیدل. لأن الشیطان لا يتمثل في صورتي شیطان د مو په شکل او په صورت شنه شرتلای و چې چا چې زه ولیدل دا مې په میدان محشر شه پسترګې ویني و چې چا چې زه په میدان محشر شه پسترګې ولیدل دغه د مو سره ملاقات کړي و چې چا چې د مو سره ملاقات کړي دغه باندې حوض کوثر شنو جنت ته نه کاو بغیر د دینه نه پرېږدم. الله پاک ته مشت سے ټوله د محمد مصطفی دیدار نصیب کی. عزتمند برکاتینه داسه برکاتینه چې د برکاته هیڅ قسم حد او انتها نه وا. د محمد مصطفی برکاتینه تشته چې لوس وړل برکات صحابه کرام سره روان ده داسه پیوځي شي ودارې د الله سيو کېرو مخه د سیوا سيوځي اکیرون لا یبو غشتلې وجدا خبره ده هغه نه پاتې ورته ویل چې دغه وزنه مش پیو چې اولوي شي هغه نه پیرندل شي نو ورته ویل چې دا وزا خو وشاده دغه بنیادی بچان دا شو پدا شو پی نشتا. الله رسول ورته چې دا مو چار د تخلیل له شر بوسا و اجازه توکا ورته ویل چې رغه له شر تریسته اجازه ورته وکړو. الله رسول چې ادوزه تی ته لوس ور لگاولا تی دې شو دینا ډاکشل وغه نه بعد الله رسول په خپل لوس مبارک باندې رول شلا او صحابه کرام او شلا دغه نه بعد بیا له شو ورته ډاک کې غشه ته ور کړه. الله رسول چې تشهید لوس ور لگاول دي برکاتی الله رسول چې تشهید لوس ور لگاول دي برکاتی. صحابه کرام ډېر پریشان دي اتند د واجب نه پیوي غزا شه. صحابه کرام روغه شکایت یو کو اې د الله رسول د شله بیان نشتا وچ شاده چا څنګه ست امرت غیشتا دی وچ لش کې بده وچ وروړي اسه په یو لش شه وچاوله محمد مصطفی لوس په شکر دو په لوس په لش شکر دو د دوغ نه چینه راونشله د ګوټه نه چینه راونشله سمرا قافله چا په ټوله باندې وچله سمرا ایشانو سمرا یغه چې سوارلی ور سره ټوله وچله ټوله بونه جمع کړي داسې عزت مند د برکاتینه داسې برکاتینه